راځم. حماد صاحب، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ښاغلي امیرخان متقي په دې غونډه کې وویل که افغانستان له ټکر او خطره ساتئ نو د ټولو افغانانو لحاظ به هم ساتئ. موږ همیشه بهرنیانو ته وایو تاسې موږ ته وخت راکړئ، فرصت راکړئ، همکاري راسره وکړئ. دا خبرې څه معنا ورکوي؟ محمدي صاحب د متقي صاحب وینا ډېره ښه وینا وه. ما چې څومره واورېدله د ده د وینا په اساس او د ملګرو زه چې څومره تحلیل کوم وضعیت ته زه یو درې اړخونه بیانول غواړم. لومړی ځینې مثبت شیان چې شوي دي باید افغانان هغو ته متوجه شي. متاسفانه مطبوعات کله نه کله دومره غالب شي د انسان په افکارو باندې چې دا لوی لوی شیان سړي نه هیر کړي. واړه مسایل وي هغه دومره هوا ورکړي چې سړي نه غټ مسایل هیر کړي. دې لپاره چې موږ هغه لوی مسایل هیر نه کړو هغه باید یادونه وکړو. بل دا ځینې مشکلات او ځینې حل لارې، دا درې موارد زه بیانول غواړم هیله د وخت راکړي. لومړی خبره دا ده، ګورئ په دې کې شک نشته چې په تېرو 9 میاشتو کې موږ ډېر لوی لوی لاسته راوړنې درلودلې دي. لومړی زه وایم مصلح واکمنان موږ ته راغلي دي، فاسد خلک لاړل، موږ ته مصلح خلک. صحیح ده په تخنیکي لحاظ په اداري لحاظ به ځینو شیانو سره نابلدتیا وي، لیکن امانتداري، تعهد او دینداري، تدین دا په مشرتابه کې شته. ټول دینداره، ټول متعهد خلک دي او غله نه دي، فاسد نه دي، بد اخلاق نه دي، بل شی نه دي، ښه خلک راغلي. دا یو خبره. بله خبره دا ده چې امنیت راغلی. ګورئ سره د دې چې ځینې پیښې کېږي، خو دا خو موږ تاسې پوهېږو چې 43 کاله جګړه چیرې سوي، هلته دومره زر صفر امنیت نه راځي. اوس یو 10% ناامني به وي د هغه 100% نه. یو نظام راغلی ده، یو قومنده، یو قدرت ختم شوي دي، نظام جوړ شوی ده. ګورئ محمدي صاحب په دغسې یو حالت کې چې دومره خطرناک تحول راسي، دا نظام ختمیږي له منځه، وزارتخانې هر څه ختمیږي. پرون د متقي صاحب په وینا کې داسې ولیدل حدیث وزارتونه شته چې یو نټ پکې نه ده ضایع سوی. دا یو مثبت ګام ده زموږ لپاره. دغه راز فساد ختم سوی ده، فساد تقریبا په ختمېدو ده یا ختم شوی ده. که هغه څه نه څه ده هغه هم د تیرو مفسدینو د پاتې شونو له امله یا د هغوی د ځینو مفسدو